نیزه‌بازي چې د افغانستان تاریخي او دودیزه لوبه ده او د هیواد په سویل ختیځ زون لویه پکتیا کې ډیر مینوال لري. د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي پکې له ځانګړي نوم او مهارته برخمن دي. پکتیا کې د نیزه‌بازي لوبغاړي او مینوال اندېښنه څرګندوي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله به د هیواد دغه تاریخي لوبه له منځه لاړه شي. د دغې لوبې لوبغاړي وایي د مناسب ځای نشتوالي د دې لوبې پر وړاندې لویه ستونزه جوړه کړې چې د دوی په خبره که د لوبې ښه کېدو ته کار وشي نو په کم وخت کې به یا د لوبه را ژوندۍ او لا زیات مینوال به ولري. زموږ میدان ټول د تیږې نه ډک ده، دوم هیچا خبره وسایل نشته، زراعت مې کم ده، د اسپان کم ده. مخکې د زرمت خلک ډېر اسپان راوړل، ډېر اسپان و. اوس د اسپان زموږ 15 شپږ کسه خپله دا اسپان مو ساتلی د 15 دقیقې شپږ دي. د میدان ټول تیږه ده، خو میدان ورته صافېږي، میدان جوړېږي، بیا میږي ورته راوړو او سوارکاران راځي، نظام ورته جوړوو. نو دغه خلک د نیزه‌بازي ډېره د لومړنی وخت د آثار دي. خوشحال خټک پکتیا کې د نیزه‌بازي یو تن تنظیمونکی دی. دی وایي چې د لوبې د آسونو ځانګړې ساتنه او پالنه کیږي، ځانګړي خواړه ورکول کیږي چې دوی یې په واک کې نه لري او تر اوسه یې هیچا حال نه دی اخیستی. نوموړی د سپورت او کلتور له ادارو غواړي چې نیزه‌بازۍ ته پام وکړي او له شته خوار حالات یې راوباسي. موږ هغه غږ چا نه درلوده چې موږ ته د میدان جوړ سي او د آینده دپاره د خلک سهولت پیدا کړي او د همیش دپاره خلک ساتیري ته، انتفاق ته، خوشحالي ته، ښادي ته همکاري وکړي. خلک ډېر آماده دي دغه ته چې موږ یو شوق وکړو، سیل وکړو، ساتیري وکړو، یو ښه ځای ولرو، پارک ولرو، یو ملي ځای ولرو. دغې تاریخي لوبې ته په لسګونه مینوال راځي او په بیا پیل یې خوښ دي. دوی وایي له یوې خوا خلکو ته د رخصتۍ په ورځ د میلې ښه ځای دی او له بلې خوا دلته راتلونکي ځوانان له خپل کلتوري او تاریخي لوبې سره اشنا کیږي. زموږ د پکتیا کې ډېره مهمه، ډېره خوشحالي لوبه کیږي. موږ د عوامو نه ډېره مهرباني سره ټول عوام دلته راغلي دي. دلته موږ ډېره خوشحاله او امن ده، امنیت ده. موږ ډېر افغانان نه خوشحاله چې دلته راځي خپله لوبه کوي. ورځ ډېره ښه ورځ ټاکلې ده ځکه جمعې په ورځ د ټولو رخصتي، خپل دفتري کارونه او مکتبو رخصتي، نو دې لپاره ډېر ګټه رسوي. دوی د خپلې ملي لوبې سره اشنا کېږي. پخوا نیزه‌بازي د نوي کال او د کال په نورو ځانګړو ورځو او میلو کې په جوش او جذبو ترسره کېده او ډېر مینوال به یې درلودل. خو اوږدو جګړو د بلې هرې برخې په څېر لوبو او میلو ته هم سخت زیان اړولی او له دې امله دا لوبه ډېر کم وخت ترسره کېږي.